السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بخو میان لپاره موږ سره میان دي او اوبه دي. په دې اوبو کې موږ مالګه مچولې ده او اوږه هم پکې اچولې ده چې د میانو خپله خوشبو چې هغه دې سره لاړ شي. دا موږ اوس په میانو باندې واچو، 5 منټو لپاره پرېږدو. 5 منټه بیا چې پوره شي تاسو سره بیا ملاویږو. 5 منټه پوره شو، اوس به موږ دا ووینځو چې هغه کومه اوږې اوبې چې هغه ترې لاړې شي. موږ ووینځل، صفا پاک شو ماشاءالله. میان ووینځلی شو، اوس به موږ دې پاسه مسالې وغیره اچوو. میان لپاره موږ سره چې کومې مسالې کې اوچه دڼیا ده، اوړه دي، سور مرچکې دی، سپېرکې دي، مالګه ده او اوږه ټکېدلې ده. دې طرف ته موږ پتیلې کې میان واچول، دې کې مو اوس د پاسه اوږه واچو، اوږه مو واچوله، د اوږې پاسه به اوس اوچه دڼیا واچو، اوچه دڼیا مو واچوله. اوس به موږ سور مرچکې، سپېرکې او مالګه پرې واچو. سپېرکې هم پرې واچول، اوږه ټول پرې واچول. اوس په اخر کې بیا موږ اوړه واچو. 2-3 چمچه اوړه هم پرې واچول، ستاسو کم زیات کولی شئ. لاندې ټول یو رنګ یې ولړو. نیمه ګنټې لپاره پرې سر کښېږدم، نیمه ګنټه پوره شي بیا موږ تاسو سره ملو شو. کړچۍ کې تیل موږ واچول، تیل ګرم شو بیا پکې میان واچو. تیل ګرم شو، تیل کې اوس موږ یو ډکره مۍ واچو، بل هم پکې واچو. بل هم پکې واچو، بل هم پکې واچو. ستاسو کړچۍ کې څومره راځي هغومره پکې واچوئ او دا په نري اور باندې پرېږدو چې لاندې نه پوخ شي، بر نه پوخ شي خو دننه نه پوخ. دې لپاره موږ دا په نري اور باندې پرېږدو چې دننه پوخ شي. یو اړخ پرې پخېدو ته پرېږدو، یو اړخ پوخ شو بیا بل اړخ کړو. ماشاءالله رنګ یې پرېښود لږ لږ. ماشاءالله بل اړخ هم پوخ شو ماشاءالله سبحان الله. کرپېدلی کرپېدلی دی بلکل. ډونګۍ کې به واچو. موږ مۍ تیار شو، اوس به یې چک کړو. بسم الله ماشاءالله. پلټ کې به یې واچو په ارام. ماشاءالله که تاسو ته زموږ د مۍ ویډیو ښکلې لګېدلي، زموږ چینل ته ښکلې لګېدلي، زموږ چینل لایک کړئ، شیر کړئ، سبسکرایب کړئ او نور ویډیوګانو راتلو انتظار وکړئ. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.